اخ د کونړ دردېدل یو رسا د کارغرو زمو په کوم تعبیر توجیه کړم او کوم نوم ورکړم له چا مو زده کړل او له کومه مو دغه د فرعون دستور د کونړونو تر سینې راورساوه پر کومې نشې اخته یاست ولې مو د وحشي درندګانو پر قدم قدم کېښود او نړۍ ته مو داسې بېلګه وړاندې کړه چې د ټول افغان ملت سر مخپو ته ښکته کړ ولو په څه نظره شوئ د یو ماشوم وژل په داسې بېرحمۍ زړه اراره کوي د کاڼي په څېر زړونه اوبه کوي د خاموشه سینو د درد چیغې وباسي حیران یم چې څه ولیکم او له کومه پیل کړم افسوس بیا هم افسوس دغه حیوانات به هم د مسلمانۍ دعوه کوي دوی به هم په کور کې ښځو ته برید تاو کړي وي چې ګوندې موږ نران یو دوی به هم په کوم جماعت یعنې مسجد کې دغه د دې اوسۍ ککرۍ هغه غیرتي رب جل جلاله ته ښکته پورته کړي وي چې د دوی له هر حالته خبردار دی او له څارۍ محفوظ نه دی والله العظیم د فرعون علیه اللعنت تېر یاد یې تازه کړ ماشوم د مور او پلار سربیره بلها مؤمن ولس وژړوه کونړۍ میندو په ذهنونو کې یو وار بیا دغه ګنده ذهنیت ترویج کړ چې خپلو بچو ته دغه سپارښتنه وکړي چې جماعت مدرسې او مکتب ته مه ځئ دلته د انسانیت تر عنوان لاندې لیوان مو نه داړي دلته د راغلي امن دښمنانو نړۍ ته وښودله چې موږ ته امن مهم نه دی دلته دې د شهیدانو کورنۍ زنانه په یوازې ځان د یتیم بچي سره یوازې ډاکټر غم او ښادۍ ته نه ځي د داسې وحشي درندګانو د جرړو ایستنې لپاره پر امنیتي ارګانونو غږ کوو چې ورځ او شپه پر ځان یې وکړي په پوره دقت او کره څار دغه دړونکي وحشیان د جیل په موقتي دروازو مه محدودوئ بلکې علني د رب جل جلاله محکمې ته ولېږئ څو د راتلونکي نسلونو لپاره د پند او عبرت روڼ انځور وګرځي نه دا چې دا موضوع د تیر کال د الیاس د شهید ماشوم د موضوع غوندې وګڼئ چې قاتلین مو ونیول او واپس مو خوشي کړل